دې ځئ څه شي دی وما موټر راغلی تا د پټاټې واده له ځم درځه چې دا واده له ولاړ سو نن دې خدای په ما کارونه نه وکړي چې په سم نامه نه څه راته ویل دا بيزي بیا څه شي دی دا خو مې د نازه درته وویل په نیازه په تیا زه هم ښه پوهېږم یو بار جوزي ته نیکه بې عزته کړم اوس بیا څه چې په بده وضع راته ګایېږي وایه د یو 10 روپۍ نور راته وکړه تر ماښامه به مې ساعت په تېري راسه اوس په خپله خبر ورسره وکړه هلکه څوک دی دی به نو اوس خپل تعارف په خپله سره وکړي دی به کلم خود فیض محمد تخلصي ارماني دی له تېرو 14 کلو راهیسې په دا ښار کې رقصه چلوي او د دې رقصې په روزي باندې درسته کور او شغټه کړمبه ساتي هلکه تا څه تقریر راته شروع کړي دلته خو تا ویل څوک دی دی و دغه دې ته تا 3 ګنچه نه مخ لاس ورکړي تا ورته ویل چې شاباس ټول ته ځمه او دغه دې درته ویل چې کښېنه او تا ورته ویل چې څو کرایه به غواړې دغه دې درته ویل چې 1.5 روپۍ او تا ورته ویل چې 120 روپۍ درکوم او دغه دې درته ویل چې سمه ده او ته چې کښېنستې دلته یو شی در په یاد سو ما ستا ټکشه درته درولې وه او تا ویل چې زه په 1 منټ کې راځم 1 منټ یې ولاړې په 3 ګنټې بدل سو و دغه چوکیدار ته مې څو واره وویل ما واشه ورته ووایه چې دی اوس ځکه نه ځي او که زه ولاړ سم په خپلې دندې پسې دی چې به لنډه صدرې ولاړې یو واره فواسو بیا به رافواسو بیا به فواسو اخر به راغلی ول را روان دی اوس راځي که دغه دی نه پېژنې دی خو به پېژنې او که دی هم نه پېژنې نو د ده تعارف به هم زه درته وکړم دی ستا چوکیدار دی او په رشته کې یې ته د خاله میړه او دی دلته د خاله په سپارش باندې لګېدلی دی ځکه چې دی په خاله باندې ډېر ګران دی د ده له کوله چې د خاله له بیرې د مور زوی درته غږ نشي کولی هلکه ته دا د کور د باندې و نامل للو پنجو ته دا د کور حال وایه یا اخشه خطاباز چې درواغ درته وایي په رب کې مې اصلاح ورته ویلي دي ته دا راته ووایه چې تا دی دا د کور کمبل له دننه څنګه راستې ته په زور راواستولم پېشکشه په راویستې هغه لیکې د خبر کې نو څو پېشکشه زه چې په دلته رالم هغه به تیبه ګپ اخته واست ما به بېرته منډه کړه زه حیرانم چې څه وکړم چې رخصتوم هم راته خشمېږي که نه رخصتوم هم راته خشمېږي ما خو دا خبرې له راوستې چې ته راسه دغه شي غوړکي هلک په خپلو سترګو ووینه دی د زما د بېعزته کېدو دپاره راوست چې ته راځه زما هغه شی وګوره زما خاله څنګه پر زوروره ده خاله مړې کړم هغه د خاله راله بس نه مې یې مړ کړم چېرې دا مړ شو ځه دی دې رامات کړي وایي هلکه ته څه کوې چې راته ولاړې ځه زموږ موټر راغی موږ نه ده پخ کړی ابل کور له ورسه څه کوي تازه پکه له راغلی یم خپل حق له راغلی یم حق له حق د څه شي حق څنګه د څه شي حق کرایه راواړوه کرایه د څه شي کرایه غواړې زه مړی لیونی یې که په څه دي نه دې په رخشه کې کښېنستله نه دې په رخشه کې یو ځای تلله نه دې په رخشه کې د یو ځای راغله صرف دې لاس مې درکړئ ورو مې درولې د کرایې پوښتنه مې درڅه وکړه چې څو کرایه غواړې ځای مې در وښود چې پلاني ځای له ځم او برته په دا مابینځ کې یو شی بروفکیس په یاد راغلی ما زه ځم بروفکیس راخلم دلته چې راغلم د دې کورسپیرو سره په ګپ اخته شولم او ته وا کرایه خو تا ویل زه په 1 منټ کې راځم او هغه 1 منټ ولاړې په 3 ګنټو بدل شولو ما ستا ټکشه درته درولې وه او په ولاړه رکشه کې مې 3 لیټره پېټرول پچ کړل چې نه تې ظالمه نو خو یو حال به دې راستوئ چې ولاړه کاکا زه نه ځم زه به تللی وی په خپله خواري پسې دغه شي به مې غاړه ایستلګي وی چې کور دې ودان پروا نه لري خو زه درته ولاړم او ته راتلې نه کم از کم هغه د پچ کړلو پېټرول پیسې خو به دې راستولې دونې بېیسه ده په دا دنیا کې نو چې دونې بېیسه ده نو بیا زه هم ستا د کور و دې منډو ته راتېر سوم د خپل حق غوښتلو دپاره نو ستا څه خیال دی چې زه به دې په رخشه کې نه تللی یم
او نه راغلی برناکه به مې د شمارلي 100 روپۍ. کاکا ما هم و دغه چوکیدار ته داغه وویل چې دا ډېر بدمخي خلک دي، خو ده راته ویل چې یا ته کور ته راغسه ډوډۍ او چای به هم درکې کرایه خو لا پرېږده. نو کومه دی هغه ستاسو چای؟ ته چوکیدار پرېږده، برناکه مې اوس د چوکیدار د خالا سره په غاړه کې ما اچوه، ته خپله خبره راته وکړه ځې او که دې زه بل بندوبست وکړم. څنګه بندوبست؟ په والله بالله که تر هغه پورې د دا کور څه ګام واخلمه چې تر څو پور دې زما کرایه نه وي راکړې. ته خبر یې ستا په انتظار کې مې 3 لیټره پټرول پوچ کړي دي، 3 لیټره پټرول. او ته خبر یې چې لیټر په څو دی؟ ته خو هم د ګاډیانو مالک یې، ته هم ګاډیان نه لرې، او تا ته ښه در معلومه ده چې د تره کور خرچه لا دونه ولاکه دونه پیسې باندې خرڅېږي لکه د موټر په مینټیننس او پر فیول باندې. ته زما د موټرو د پټرول خبره پرېږده چې په 1000 روپیو 1 لیټر سي لا یې هم راچولی سم. ژاړې د ستا ترا د رخشو ډریوران چې ځوان سړی په لوی بروتو خوله کزه کزه درته کوي نه 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 نه. ماشاءالله چې لوی سي ډېره ترقي به وکړي. بهرحال دغه چم د خدای ستا په نصیب کې، خو زما کرایه راواړوه چې ځمه. د چش کرایه 3 لیټره پټرول دې سوځلي دي، د خپلې بې عقلۍ دې سوځلي دي، او 3 لیټره پټرول دې چش 3 لیټره پټرول ستا په نظر به هېڅ معنا نه لري. تا به دغه دنیا په جایزه او ناجایزه باندې ګټه کړې وي او دا به دې راټوله کړې وي. ستا دپاره به هېڅ معنا نه لري 3 لیټره پټرول، خو زما دپاره 3 لیټره پټرول ډېره لویه معنا لري، ځکه چې په دغه 3 لیټره پټرول باندې زما کور، زما ټول خاندان، زما سپېڅلي پلار، زما سپېڅلې مور، د هغوی د خوراک څښاک، زما د کوچني بچیانو د خویندو او وروڼو، د هغوی د عرض مرض، د مرګ د ژوند، د خوشحالۍ د شادۍ، په دا ټول باندې دغه 3 لیټره پټرول خرچه چې ده کار پکې شي. او تا دونې په سپکه خوله وویل چې 3 لیټره پټرول ستا خو ما دې زده دي. دا خو نو وایي چې چیرې اوسې په خوی به د هغه اوسې، او که مې چیرې یوه چمبه وخت لا نور در سره تېر کړي خدای خبر چې څه ناپړیت لا درته زده کړم. بس ډېر مې درته وسیل، وځه کنې څه به وکړې؟ کنې شکر وکړه چې زموږ بابک نه دی در خبر، تر دې د مخه چې بابک در خبر سي روغ جوړ سم دم په د خپلو وسا پنډیو په خلاصو ګامو به ته د باندې اوسه. ځه په دې کې هېڅ شک نشته چې د دې کور هر شای سړي خور دی، ناپوه دی، ظالم دی، ناجرسه دی، او د چوکیدار له قوله چې د دې کور مشر تر ټولو زیات په پښه تړلی او تر 2 سپږمو دی. نثاره هله څوک دی بابکه؟ هی څوک دی؟ څه خیر دی؟ دا رخشې والا دی، کرایه غواړي. رخشې والا کرایه؟ اوه بدماشي کوي، سنباله که زما بیک دې سره رسو اوس تر لاسه تېرې شي. ته بېغمه سه اوس یو ما ته رایله کښېنه دلته. ولې هلک موږ غږ نه درته کوو، موږ ایله که لیونی موالي دی خماري دی موالي نو راولاړ سو اوس جوړنګان کاږي. ستا څه خیال دی دلته زموږ د کور پر کمبله راته ولاړې پایې راته کشې ستا خیال دی چې زموږ دلته بنګړي په لاس دي؟
د دې سپین ږیرو به د سپینو ویښتانو د دې پونډو پونډو کلکو او که زه اوس خولو یو څه لیاس کوم ستا خوالاکه دی وبلم لکه یو څوک نسوار پوه شوې ولې مسلمانو ما نو کوم بد رسولی دي نه دې پر لاس درختلی یم نه دې تر پښه درختلی یم نه به مې دی خبره درته کړې چې دونه په بېعزتي او په سپک نظر دې راته وکتل ځکه چې ستا حیثیت په دې کور کې د یو داسې فالتو او بې عزته حیوان په شان دی د چوکیدار له کوله ستا د ژوند ډیوټي دا ده چې ګرده ورځ کور ته لکه ښځه ننوتلی او کله چې تر ګیټ د باندې راوځې نو هم د خلا د ډرایور په حیثیت کنه ګرده ورځ په کور کې لکه ښځه او لکه سکون په غاړه ننوتلی د چوکیدار له کوله چې اوس خو د چمنه هم د ښځې زده کړي دي او خاله خو ما نه ده لیدلې او نه دې خدای را باندې ویني د چوکیدار له کوله چې کله وخشمېږي نو دا سپږمې په هوا ونیسي لکه بېزو چې نسواره سونکي بابا خو د 2 پیسو یې کړلم کرایه ورکړه د شادۍ کرایه دې څنګه ولې په بې عزته کوې بر راکړه هلکه زما په خپله په سر درد دی سر مې پټاوېږي راته تېڅه تا کله عزت درلودی خوارکیه بې عزته کېږي خو هغه څوک چې یو څه عزت لري ته خو د چابي هغه کیلو نه یې چې کله څوک چابي ورکي نو بیا هغه جګ ورته غورځي او چې کله چابي ختم شي او بندې کې نو بیا رډې سترګې درته ولاړ بابا هلکه تېر ته اوسه که ته خیال وای یا د خیال پر ځای وای نو وختي به یې واده در کړی وای ځکه د چوکیدار له کوله چې مور پلار د خپل مکافاتي عمل څخه بیریږي په دې وجه واده نه در کوي ځکه چې د خاله د خپلې خواش سره هغه ظلم هغه جبر هغه بد ورسره وکړه چې خواش یې خواره کوي مس وله او هغه شیه مړه سټه سپېره غوږونه د ښځې په خوا به ناست نو له دې وامه تا ته واده نه در کوي سبا به ستا کهول هم دغه فسادونه د مور پلار سره وکړي او ته به د ښځې په خوا ناست یې او دوی ته به ژوند تریخ کړي پوه شوې بابا خبره واوره ته راولاړ سه دا پردي سړي ته دا د کور حال چا ویلی دي دونې راوشه زویه دا ستا د خالا نازولي زوی اخترجان ورشولی دي اخترجان ورشولی دي هو هر چا چې ورشولی دي بابا که ډېر حقیقت یې ورشولی دي په خدای زویه ته حقیقت پرېږده مجاز راواخله څنګه مجاز دا سړی یو تره په یو تره د کوره د باندې وبس ښه نو که چیرې په سمه نه تلی نو بیا که په سمه نه تلی زویه په زوره یې د کوره وبس خو ویې بسه ضرور سړی خطرناک دی پلار که په زور هم نه وتی بیا یا زویه بیا دی ووایه چې ملا مات دی بزدل یم دا خو لا زه درته ژوندی یم ستا دا حال دی دا که سبا زه مړ سوم دا کوګان به دې په کور دننه در ننوتلي او ته به سپینې سترګې ورته ولاړې زویه پر ووځه دا سترګې په نوکانې دې راوباسه هلو دغسې یو څه خشم راوله یو څه غیرت راوله بابا اوس یې ګوره ورڅه مګر څه فایده بابا ولې زویه څنګه څه فایده زما پکې څه فایده پلاره
دا یې ما د کروړاو جایداد ستا د ډاکوګانو څخه در بچاو کړی. زه خو نه میراثخوره لرم نه څوک دعاګوی لرم چې زه څوک د ژړا والا لرم چې څوک به راپسې ژاړي، نه څوک لاس پورته لرم چې لاس به راپسې پورته کوي. زما څه فایده ده پکې؟ اوهو ته پیغورونه پرېږده، د دغه سپین سترګې د پیغورو څه مې په سر باندې درد دی، سر مې پټاوېږي. نو پر تا باندې کله پیغورو اثر کوي پلار؟ زوی نن دې د امتحان ورځ ده. نن به زه د تا سره پوخ کول کوم. د څه شي کول؟ داسې کول به در سره کوم زوی د واده کول. د واده کول؟ داسې کول در سره کوم چې په نن ورځ زه خپل ټول کارونه پرېږدم، ټول مصروفیات کینسلوم، خو تا ته به د نن په تاریخ کې نجلۍ در غواړم، د نن په تاریخ کې. شاباس. نو څه وکړم په دې ما ته څه کول پکار؟ اوهو انعام کې ما ته څه کول پکار؟ دا سپین سترګې نه وینې چې راته ناست یم مخامخ. دا وباسم بیا وای نو خدای وای پلار ونیسه څو بیا څه وځلو. ته دا راته وایې بابکه چې نجلۍ خو به راوغواړې خو راغواړې څوک؟ شریک زما شریک ټیکهدار، د ټیکهدار لور در غواړم. د ټیکهدار لور؟ ډاکټر ګلنار تبسم. اوس یې وغواړه پلار ونیسه. یا منټ بیا څه کیسه ده چې یو منټ. یا بابکه چې مایې تر لکۍ نیسې نو یې نه نیسې، چې ډاکټر ګلنار تبسم راغواړې نو یې نه راغواړې. ملنډې مه راباندې وپلاره، بس دا ورسه ته پوهېږې سړی دې پوهېږي که ستا ولې اوس زړه ته نه لوېږي؟ والله کوم ګر څه زړه ته لوېږي؟ ډاکټر ګلنار تبسم ونزوی پوخ کول در سره کوم. نه ډاکټر ګلنار تبسم و تا به در غواړم، خامخا در غواړم، په هر قیمت در غواړم. ګوره ته خو صحیح ته ډېر جذباتي دا وخت، لیکن زما زړه ته په دې نه لوېږي پلاره چې زه به د پرون خبره درته وکړم. پرون دالته په دا کچن کې مورکۍ وه، د کساب اکا کول نه دی بغۍ مامي، دا دوی دواړو سره ناست و دالته په دا کچن کې ګپ شپ سره کوي، خپل غیبتونه سره کول. او په ګپه کې مورکۍ داسې تر ژبې لاندې ور یاده کړله، ویلې خورکۍ که دې دا خپله هغه غونۍ لور کپڼۍ موږ ته دا نثار ته ورکړې وای، نو د دوستۍ رشته به هم سره مضبوطه سوې وای، د غیبت رشته به هم ډېره پخه سوې وای سره. ای مسلمان دې چې دا خبره واورېدله چې دا راپاوا وتله چې دا سپوږمۍ ترلې او مورکۍ ته ونیولې، ول نن خو دې دا خبره وکړه، که دې بله ورځ خبره کړې سلام نه په ولاکه در واچوم. ول څه کوې؟ زه خپله سنجیده نازنینه او ښایسته لور و دغه ډمبولک ته ور وغواړم، و دغه بیزوګي ته چې تا ګرد روز ستا میړه وماینه چکشکې ورته وایي، دا اتن درته کوي، جګ جګ درته غورځي لکه د ناچ بیزوګۍ، تا چې پر خاندي شنه د خندا پر کېږدي، و دغه ته یې وغواړم، و دغه خپله لور ور وغواړم. لایقه پلاره زه درته وایم هغه کپړنۍ لیونی نه راباندې پیرزو چې خبرې درته کوي، ته په خبره نه پوهېږې، نو درته وایي هغه په هغې نه راباندې پیرزو پلاره. دونه په عذاب د غریبه